دومره غریب وم چې ګنډلو له مې ستنه نه وه، بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه. څه بلا ګران وي د پردي جیب نه پیسې راویستل، څه بلا ګران وي د پردي جیب نه پیسې راویستل. نن مې لیده د یو مزدور د لاس څرمنه نه وه. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. یو ځل بیا زه شهاب شاداب یم او تاسو سره د یوې ادبي خپرونې سره مخاطب یم. دا ځل د یو داسې چا څنګ ته راغلی وو چې د غریبۍ څپېړو په مخ مخ وهلی دی، ورک لال دی، خو د ترنم په دنیا کې یو داسې غږ لري چې په اورېدو به ډېر ملګري حیران شي. سبحان الله افغان را سره ناست دی او له ده نه به ترنم هم اورو، له ده سره به نورې خبرې هم کوو او تاسې باندې به هم اورو. را سره اوسئ ملګرو. نو افغان صاحب ستړی مه شي. مننه شاداب صاحب، هر کله راشي چې موږ نه دې بلنه راکړله. ډېره مننه، ډېره مننه افغان صاحب. نو څنګه یې حالات څنګه دي؟ په خیر یې؟ ژوند دې څنګه تېرېږي؟ والله خیر دی، ژوند مې ښه تېرېږي، خیر یم ښه. نو ملګرو هیره دې نه وي چې افغان صاحب یو څه ذهني تکلیف هم لري. د افغان صاحب مور دې خدای وبخي وفات شوی او له هغې وروسته د یو څه ذهني تکلیف هم پیدا کړی دی او همداشان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې پیلن ژوند کوي. نو که د ده ژوند تاسې له نږدې وګورئ بیا به خبر شئ. خو اما په دې بدرنګ او بد ژوند کې افغان صاحب رنګونه پاشي او ترنم کوي او داسې ترنم کوي چې ډېرو ملګرو به یې که غږ اورېدلی نو هغوی ته به پوهېږي چې د دې څومره خوږ غږ دی. نو ډېره زیاته مننه ده چې افغان صاحب هم کیسې نه دي زده او په کیسو نه پوهېږي او موږ هم ورسره کیسې ډېرې نه کوو. نو ځو او د افغان صاحب نه یو څه اورو او تاسې هم په مینه واورئ. پرون دې دور د ښادۍ و یا نن دې د خاورو بالغ سر ته جوړومه، یا څله مې مخ ته شیشه نیسي، زه خو مینه ستا په دواړو سترګو یمه. دې نه به غټه سزا څه وي چې زه ولاړ یم تا په سره ډولۍ کې وړینه، یا د سیند په منځ کې د ګل راکو لاس دې رانکو د مایي خوراک دې شمه. څنګه په کړس خندا دې وکړه یا په زړه دې نشته د یارۍ سوي داغونه، یا څنګه په کړس خندا دې وکړه څنګه مې په ډک زړګي در وچړل مینه. هغه وړه رانه خفا ده یا که مې راوړي بنګړي چاله ورکومه. ښکلي لوظونه دې مات کړي دي، خوار شي بلا زړونه دې مات کړي دي. ښکليه لوظونه دې مات کړي دي، ښکليه لوظونه دې مات کړي دي. تسلي مه راکوه یاره یا لاسونه راکه سمندر مې ډوبوینه، یا مورې ورکوټی دې تعلیب کړم د ماخوستن سبق په اوښکو یادومه. یا ګودر لازم را پسې راشه یا منګې مې دوه دې نری املا مې ماتوینه، یا ګودر له غبرګې خویندې لاړې یا ویشتل کوي بله غشي ټولوینه. نو اوریدونکو لیدونکو که غږ مو لا اورېدلی نو په یقیني ډول باندې چې خوند به مو ورنه اخیستی. بیا هم ډېره مننه لیدونکو چې تر دې دمه راسره یوئ. نو افغان صاحب چې په یقیني ډول باندې ډېر ښکلی غږ لري، ډېر خوږ غږ لري. نو چېرته چې مشاعره یې ملګري راشي د پسې کور ته موټر راولي، دا د کور نه بوځي مشاعرې پورې، بیا هلته که د مشاعره کې ګډون وکړي بېرته یوازې راولي، بیا د ده نه څوک نه خبرېږي چې دی په کوم سي حالاتو کې ژوند کوي، دی څه رقم ژوند کوي، د ده ژوند زندګي څنګه ده. بس یوازې هغه د ده له غږ نه خوند اخلي او نور د ده له حالاتو ځان نه خبروي. نو افغان صاحب په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دوی قرار لري، د دوی کورنۍ په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري. په دې هیله چې دغه حالات یې ښه شي او که څوک یې ویني او د ده لاسنیوی کولی شي او د سره مرسته وکړي نو دا به هم ډېره ښه شي. نو سیده ځو د افغان صاحب نه یو څه نور هم اورو او تاسې هم را سره واورئ. زما بزړه د ځان نه تور کې جانانه مه کوه بدرنګ بدرنګ خویونه، مینا پتلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله به زه درځم میینه. دا لیونې ګرځه یکه مې رضا کې د هندوي زوی به یمه،
ما درته ویل کابل ته مه ځه یا توتان پاهدي ما بهیره کې میینه په بلی راشه برګې شمار کا یا د څوارلسمې برګې لاندې ناسته یمه سنمه کله به راځې ډېره موده وته زما د زړه د ارمانونو جنازه وته سنمه کله به راځې ډېره موده وته. ډېره زیاته مننه افغان صاحب. نو ټپې دې راباندې ډېرې واورېدلې او اوس به د افغان صاحب نه یو څو بیتونه واورو او خوند به ورنه واخلو. دنیا د نفرتونو یې آباده ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباده ده که نه ده تپوس وکړئ نام مې ورته یاده ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباده ده که نه ده ستاسو چمکې یاره په مینو تهمتونه اوس هغه چمکې مینه چې ازاده ده که نه ده اوس هغه چمکې مینه چې ازاده ده که نه ده تپوس وکړئ نام مې ورته یاده ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباده ده که نه ده سپینې ګیرې سپین پګړې لاړل دنیا نه قصه بغیر له مشر نه برباده ده که نه ده تپوس وکړئ نام مې ورته یاده ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباده ده که نه ده. ملګرو دغه د بیتونو تسلسل چې کله مخکې وروسته کېږي نو ما مخکې مې یادونه وکړله چې یو څه ذهني تکلیف لري بیچاره نو په همدې خاطر باندې افغان صاحب دا چې مور یې وفات شوې ده او دی همدغې پسې ذهني تکلیف هم لري. نو افغان صاحب څنګه د مور نه پرته ژوند څنګه تېرېږي چې مور دې نه یو ژوند تېرېږي څنګه دی؟ بسمالله مور نه ژوند نه خوند نه راکوي دا په یار چې د جړا راځي نو څه وکړو چې دوام ورته کوي. نو یقیني ډول ملګرو چې بې موره ژوند سخت دی او بیا چې داسې معصوم شي او د هغې مور هم نه نو داسې معصوم خو یوازې مور وي چې مور ته راشي نو یو څه سکون ترلاسه کړي یو څه د قرارۍ ځای نو چې مور هم نه د داسې معصوم سړي نو بیا به حتما ژوند سختېږي. نو د مور په باره کې به د افغان صاحب نه یو څه اورو. ژوند مې په سور اور دی وي خو مور دی وي زړه زما د ټول جهان نه تور دی وي خو مور دی وي ژوند مې په سور اور دی وي خو مور دی وي زړه زما د ټول جهان نه تور دی وي خو مور دی وي نه غواړم محل او ماڼۍ نه غواړم نه غواړم محل او ماڼۍ نه غواړم زول د خټو کور دی وي خو مور دی وي زول د خټو کور دی وي خو مور دی وي زړه زما د ټول جهان نه تور دی وي خو مور دی وي زه باید قدم خاورې رانجه کما زه باید قدم خاورې رانجه کما ما سره په شر دی وي په شور دی وي ما سره په شر دی وي په شور دی وي زړه زما د ټول جهان نه تور دی وي خو مور دی وي بس چې صرف مور می په سکون کې وي بس چې صرف مور می په سکون کې می ما باندې دی سخت وي او زور دی وي ما باندې دی سخت وي او زور دی وي زړه زما د ټول جهان نه تور دی وي خو مور دی وي ژوند مې په سور اور دی وي خو مور دی وي زړه زما د ټول جهان نه تور دی وي خو مور دی وي. وی لکه د عرش د سوري لاندې چې یم لکه د عرش د سوري لاندې چې یم زه چې په څنګ کې د ابۍ ولاړ یم نو هغوی بختور دي چې میندې ژوندۍ دي او هغوی ته د خدای د زړه صبر ورکړي چې میندې نشته دی د سبحان الله افغان صاحب غوندې
نو درنو ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسې ته ما شهاب شاداب وړاندې کړله. تر بیا چې زه د یوې نوې خپرونې سره راځم د پامیر ټي وي په سکرین، تاسې ټول په لوی الله سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.